والعیاذ بالله. د فیسبوک د لاسه ایمانونه ډېرو تباه کړي دي، د واټساپ د لاسه، د ټویټر د لاسه، د یوټیوب د لاسه دینونه خرڅ کړي دي. نو ته نور به څه تمه ساتي د هغه سړي نه چې یو سړي ته فیسبوک باندې جنکۍ میسیج کوي او دی په دغه ځای کې خپل دین نشي راټینګولی او هغه دین خرڅ کړي، د الله هغه خبره پرېږدي، د پیغمبر هغه پرېږدي، د دغه پردۍ جنۍ سره ګپ شپ لګوي، د هغوی تصویران ګوري، د هغوی سره ګپ شپ لګوي، په واټساپ باندې پردو جنکو سره رابطې کوي، حرام تصویران ګوري، حرامي ویډیوګانې ګوري، د انډیا فلمونه ګوري، د انګریزانو فلمونه ګوري. الله ته یېر دی، پیغمبر یېر دی، قرآن یېر دی، حدیث یېر دی. نو ته به نور څه وې؟ دې ته وایي که نه دین خرڅوه. ورور یې خرڅوي که نه؟ ورو دین خرڅېږي، ورو دین خرڅېږي. ځکه الله لکه الله ته ته ګوري، ای بې شرمه الله ته ګوري، ای بې حیا الله ته ګوري. دین چې شو ته مسلمان یې، تا ته خو شریعت حدود ښوولي دي، تا ته خو شریعت ویلي دي چې تا سره چې قیمتي څه دي هغه د دین دی. ته نن خپل دین خرڅوې، ته حیا خرڅوې، ته د الله رضا خرڅوې، ته د پیغمبر حدیثونه خرڅوې، ته د قرآن ایتونه خرڅوې، صرف د دنیا د یو معمولي لذت دپاره، معمولي خوند دپاره د هر څه ته خرڅوې. نو داسې وخت به په خلکو باندې راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دین به خرڅ کړي د معمولي دنیا دپاره بعرض من الدنیا. او ما خو راته هغه یو حدیث ووایي که نه، هغه الفاظ یې څه دي؟ یبیع اقوام دینهم بعرض من الدنیا قلیل. معمولي دنیا باندې به دا بېدینه خپل دین خرڅ کړي، ولاړ به شي، تباه به شي. خسر الدنیا والآخرة، دنیا او آخرت به څه شي؟ هغه تباه شي. ذلك هو الخسران. کعب رضی الله عنه او واقع خو تاسو ته معلومه ده، د تبوک د غزا نه پاتې شوی او په هغه ورځو کې ورته د کافرانو باچایانو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې د سره بایکاټ وکړي، د سره به څوک سلام دوا نه کوو، نو په هغه ورځو کې ورته د روم د طرف نه او د نورو طرفونو نه خطونه رالو. وایي موږ خبر شوي چې ملګري پرېښودی، راځه زموږ خواله. هغه خطونه وشړل، ورته ور واچوه. دین دی. پیغمبر کوي زمانه خفه دی، خو پیغمبر دی. ملګري زمانه خفه دي، خو غلطي زما ده. زه دین نشم پرېښودی، زه نه پیغمبر پرېږدمه، نه ملګري پرېږدمه او نه دا مدینه پرېږدمه. دې ته وایي ایمان. په دومره سختو حالاتو کې، په دومره سختو حالاتو کې، او موږ باندې خو سخت حالات راغلي هم دي، خو که معمولي راته چا پیشکش وکړو والعیاذ بالله، الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. نو بعض هغه دي که معمولي پیشکش دې ورته وکړو، معمولي، او د دې دین ته پکې نقصان رسېدو، نو د دین هغه نقصان ته غاړه ږدي او د دنیا نقصان ته غاړه نشي ږدي. سحر مونځ مثال کې به 5 بجې دی او دې کار لمځي به 5 بجې، نو دا بېدینه به کوم کار مخکې کوي؟ څه به مخکې کوي؟ د سوچ خبره ده. خو ځکه مخکې کار لمځي کوي، یبیع دینه. بیا به ګورو منځه سره مخکې کار دی. دغه شان ډېر مثالونه ما تاسو ته څو مخکې مې ذکر کړو، نور هم ډېر داسې دي. نو الله دې داسې حالاتو نه موږ لرې ساتي. یو بله نښه او دا به اخرنی ذکر کړو، فتنې به دومره ډېرې شي چې غوره انسان به هغه یي، نیک سړی به هغه یي چې د دین د حفاظت دپاره د خلکو نه وتښتي. فتنې به دومره ډېرې شي، یعنې د دین حفاظت به نه کېږي مګر کله چې یو سړی د خلکو نه وتښتي او لرې لاړ شي. یو حدیث کې دا راځي، ابو سعید الخدري رضی الله عنه راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم. داسې وخت به راشي چې د یو مسلمان سره غوره مال به بیزې ګړي، غوره مال به څه بیزې ګړي به یتبع بها شعف الجبال،
او دا بیزی ګړي به دې ځان سره بوځي او د غره په څوکه کې ورسېږي او مواقع القطر او په کوم ځای کې چې باران ورېږي هلته به ګرځي بس باران دپاره ولې ګرځي چې څه واښه ماښه صحیح چې د بیزی ګړي وکړي یا رسول الله ولې او دا سړی ولې دا خلک پرېږدي لرې ځي ولې دی په بیزو ګړو باندې اکتفا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یفر بدینه من الفتن الله اکبر یو هغه تېر شوی موږ ذکر کړو دین به خرڅوي په څه باندې په لږه دنیا او دلته دا وګوره د دین د حفاظت دپاره تللی دی د غره په څوکه کې اوسېږي تللی دی په یو شړه ځمکه کې پروت دی هلکه ولې هلته پروت ته ولې دا سختې تېرې ته ولې نه راځې د دنیا دې منځ ته د شور شغرب ته د خلکو دې منځ ته د تجارتونو ته د ګرم ګرمۍ ته ولې نه راځې یاره وایي دین مې خرابېږي فتنې ډېرې شوي دي دین مې خرابېږي نو د حدیث نه خو یو خو دا واضح شوه چې داسې وخت به راشي حدیث کې داسې هم راځي امام بخاري راوړی دغه حدیث هم امام بخاري راوړی چې یأتي علی الناس زمان وایي داسې وخت راشي په هغه وخت کې به قیمتي سړی هغه وي چې د هغه سره بیزې ګړي او په هغه ځایونو کې ګرځي چې کوم ځایونو کې باران ورېږي او یا د غره په څوکه کې به پروت وي بس الله بېغمه د الله بندګي به کوي نو دې حدیث نه دا خبره هم راووته چې ای مسلمانه د خپل دین د حفاظت لپاره هر کوشش کوه خو چې دین دې ګډوډ نه شي یو مجلس ته ته ورځې هغه مجلس کې په الله پورې خبرې کېږي په پیغمبر پورې خبرې کېږي د بېدینۍ پرچار پکې کېږي هغه مجلس ته بیا مزه د ایمان د حفاظت لپاره د هغه ځایونو نه ځان لرې ساته چې هلته فتنې دي یو ځای کې